زړه مې تا ته د الفت په سجده پروت دی زړه مې تا ته د الفت په سجده پروت دی نه جلسه کړي نه قاعده او نه کیان ډېرو ښاغلو درنو سپینو سپېځلو سپین روبو همزولو نوجوانانو ګلونو ماشومانو او تمام مشرانو ډېرو خوږو کتونکو تاسو ټولو ته ډېر په مینه په حیراني او السلام علیکم په پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې وایي زه ابرار حسرت تاسو ته په پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې مخاطب یم څنګه چې تاسو ته پته ده زه نن راغلم د نوهار ضلعې یو تاریخي علاقې اکبرپوره کلي ته د اکبرپوره کلي په حوالې سره اسماعیل شاه باچا صاحب فرمایي اسماعیل هم ستا په مخ باندې شیدا یم اسماعیل هم ستا په مخ باندې شیدا یم ستا جلوو په ما ورکړې اکبرپوره بله اکبرپوره کې زمونږ یو ډېر خوږ ستر نثر نګار میر احمد شاه رضواني صاحب تیر شوي دي په دې خوره چې الله تعالی ورله ډېر ښه کمال ورکړی او د شمس العلما خطاب ورته هم ملو شوی و د دې نه علاوه ګلستان بابا یو ډېر ښه شاعر یو ډېر هم مفکر تیر شوی دی په دې خوره باندې ګلستان بابا فرمایي د پښتون پښتنه خوره خپله کړې هېڅ چا نه ده د پښتون پښتنه خوره خپله کړې هېڅ چا نه ده که د دې په تمه راغلو په جړا به شاه جهان شي د دې نه علاوه په اکبرپوره کلي کې یو ډېر لوی آرټسټ سید عظیم شاهیال بخاري تیر شوی دی کوم چې تاسو نن د عبدالرحمن بابا د خوشحال بابا د خیالي تصویران ګورئ دا د هغه کمالو او یو انګریزي آرټسټ هغه ته ویلي چې خیال بخاري از د ریل آرټسټ نو دغه شان موږ نن د یو ډېر خوږ او ستر لیکوال ستر مشر کلندر اعظم استاد شعرا حضرت سید اسماعیل شاه باچا صاحب ځای کې ناست یو ډېر ښه شعر لیکي په تصوف کې او عارفانه او صوفیانه کلامونه لیکي تاسو ته به انشاءالله موږ د سکرین مخې ته هغه راوستی دی او انشاءالله موږ ترې ډېره استفاده به کوو زموږ د ټول کل دپاره یو مثال دی د دې نوي کل دپاره او انشاءالله تاسو ټول هم ترې ډېره استفاده کوئ نو زه راځم د حضرت سید اسماعیل شاه باچا صاحب طرف ته او ورسره یو څو خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چې تاسو ته په خپل پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې په حیراني او ډېر ډېر هرکلی وایم ډیره مننه ډیره تاسو جی دا زمونږ د پښتونخوا رنګونه پروګرام دی د دې نن ابتدا ده یعنې آغاز یې دی د ملګرو یو هڅه کړې ده یو کوشش یې کړی د پښتو ژبې دپاره څنګه چې تاسو فرمایلي دي بله ژبه ډېره ښه ده چې زده کاندي بله ژبه ډېره ښه ده چې زده کاندي خپله ژبه نه زده کول د شرم کار دی نو تاسو په دې هکله موږ ته څه ویل غواړئ د خپلو کتونکو ته خپلو مینهوالو ته څه ویل غواړئ زه بس دا ویل غواړم چې دا پښتو ژبه چې دا نو موږ غواړو چې دا ورځ په ورځ ترقي وکړي جی او موږ چې حکومت طرف ته خیال وکړو نو دا په ښکته روانه ده جی پکار دا دی چې دا په سکولونو کې لازمي شي جی کم از کم چې میټریکه پورې خو لازمي وي او بره کې وي نو بیا به ډېره بهتره وي جی ستاسو ډېره مننه ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د تصوف بنیادي مقصد دی چې انسان د ښو اخلاقو عملي مظاهره وکړي او د خپل ژوند د هر قسمه مادي غلاظتونو نه پاک کړي نو دا هر څه په زموږ په باچا صاحب کې موجود دي باچا صاحب ستاسو نه به یو ستاسو خپل کلام اورېدل غواړو خیر ترنم سره جی ترنم سره که ترنم سره ویل شي کوم داسې ډېره صحیح یمناز د خپلو اوښکو استخر ته واه جی واه ډېر ښه یمناز د خپلو اوښکو استخر ته پکې ګورم د اشنا ښکلې بشر ته واه جی واه پکې ګورم د اشنا ښکلې بشر ته کمو دا معلومه استرلاب کی کمو دا معلومه استرلاب کی
मालूमीगी हमा हुसन दयार चरता पके गोरम दाश नाख कुले बशरता यमनास दखपलू उख को उस्तखरता पके गोरम दाश नाख कुले बशरता इम्तिहान के मेले वेरे जल कदल इम्तिहान के मेले वेरे जल कदल मुमतहिन में अंदाज वलाद सरता पके गोरम दाश नाख कुले बशरता पतक मिल द इम्तिहान बमर गैराशी पतक मिल द इम्तिहान बमर गैराशी माँ बबे खंदरू या तैयार दरता माशाअल्लाह पके गोरम दाश नाख कुले बशरता सेलाने बयम मुदाम दयार पदर की सेलाने बयम मुदाम दयार पदर की इस्माइल बचरेरा नशम पबेरता पके गोरम दाश नाख कुली बशरता यमनास तखपलू उख को उस्तखरता पके गोरम दाश नाख कुली बशरता डेरा मनन जी डेरा ला कवे नोश मिकले शराब द यार द लबो कवे नोश मिकले शराब द यार द लबो इस्माइल गुंदी ग्रेवान टोल तार पतार का जिता सुना आखिरा کې دا پوښتنه لرم او دا تاسو ته سوال کوم چې د خپل روان کل چې کوم شاعران دي کوم نوجوانان دي دې ته څه پیغام ورکول غواړي دې د پرزوم دا پیغام ورکوم کم چې لومبه کې تا مان تاسو کو ما کوم خبره او کې دې د پښتو ژبې طرف ته خپل مورنه ژبې طرف ته 100% متوجه شي چې دا ژبه ترقیو کی زکه چې دا د 50000 کالو ژبه ده او دا اوس په وروستو روانه ده دا مخکې کول غواړي بس نور څه نه ډېره مننه جی ستاسو ډېره مننه په صحبت د درویشانو ځان همار کا په صحبت د درویشانو ځان همار کا محبت ترې نه حاصل د کردګار کا ډېرو ګرانو قدرمندو کتونکو دا زموږ پروګرام د پښتونخوا رنګونه چې ډېر ښکلي انداز کې وشو موږ د استاد شعرا حضرت سید اسماعیل شاه باچا صاحب ډېره مننه کوو چې موږ له وخت راکو الله دې ډېر عزت وکړي الله دې ولر نورم ډېر ژوند ورکړي چې موږ ته دغه شان ژوندي وي او موږ ته ډېره استفاده وکړو انشاءالله موږ بیا هم راځو بیا به هم دلته پروګرامونه ما ابرار حسرت او زما سره کیمرمین بلال حیران لاره کې اجازت د الله په امان